د موبایل پر سکرین مې د زنګ نښه راغله. ومې کتل، د نامه پر ځای مې زړه ورته لیکلی و. موبایل مې غوږ ته ونیو، له لږ ځنډ وروسته یې وویل: څنګه یې؟ له سترګو مې څو اوښکې راغلې. ځان مې کنټرول کړو، ورته ومې ویل: ښه یمه. هغې وویل: له ژونده خوښ یې؟ خندا راغله او په غټ زړه مې ورته وویل: هو، ډېر زیات. هغې وویل: زه دې یادېږم؟ موبایل مې له غوږه ایسته کړ او غټه ساه مې واخیسته او ورته ومې ویل: نه، بیخي نه، دومره وخت نه لرم، اوس د کیسه کې نه یم. هغې وویل: کومه ګیله خو به رانه نه لرې؟ د درواغو خندا مې وکړه. ورته مې وویل: نه، هېڅکله نه. په ژړغوني غږ یې وویل: ښه، په ځان پام کوه، د الله په امان. خاموشي شوه. چې پوه شوم موبایل قطع شو. یوه تیزه چیغه مې له خولې ووته: یادېږي مې، مرم درپسې، بغیر له تا مې ژوند د ژوند په څیر نه دی. شیبه وروسته موبایل ته میسج راغی. ومې کتل، میسج کې لیکلي وو: لطفا مه ژاړه. حیران شوې چې زه څنګه پوهه شوم. زه پوهېږم، ځکه چې زه دومره هم بې ارزښته نه یم چې له یو چا جدا شم او هغه د راپسې اوښکې هم تویې نه کړي. بس دا ژوند دی. کله انسانان سره یو ځای کېږي، خو زړونه نه. کله زړونه سره یو ځای کېږي، خو انسانان نه. لالیه، سخت راته یادېږي. لالیه، سخت راته یادېږي، نه مې هېرېږي، نه مې زړه صبر کوي نه. کبې له تا مې وخت تېرېږي، کبې له تا مې وخت تېرېږي، د ځمکې سر دی راته سره سکروټه شي نه. د رغېدو امکان مې نشته، د رغېدو امکان مې نشته، د زړه زخمونو مې اوبه اخیستې دي نه. خبر دې نشته نادرکه، له ما نه ورکه یاره، څه در شوي دي نه.